د کرکټ د 2019 کال دغه نړیوال جام چې نن په کابل کې د بامیان، کندهار او هرات ولایتونو ته به هم یوړل شي چې په دغه ولایتونو کې ورته ځانګړي مراسم هم په پام کې نیول شوي دي. د ټولو اتلانو څخه مننه کوم د دوی په افتخار او په منډو نن د دغه ټرافي نمایش دپاره موږ ټول دلته راټول سوي. په نورو هیوادونو کې یوازې 2 ورځې دپاره وي، په افغانستان کې به 3 ورځې وي. هغه تاریخي ځایونو ته به ځي لکه بامیان، هرات او کندهار. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په 2019 کال می میاشت کې دغه جام په انګلستان کې د 10 هیوادونو ترمنځ پیل کیږي. الله دې وکړي چې افغانستان په واقعي توګه دغه جام خپل هیواد ته راوړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې لوبډل مشر وایي لوبغاړي به هڅه وکړي چې د 2019 کال دغه جام د افغانستان په نوم کړي. ورلد کپ د ډېر وخت کرکټ بورډ ډېر ښه د کیمپونو زمینه برابر کړې ده ټیم ته. نو ان شاء الله هغه دپاره موږ به کوشش کوو چې هلته کوم لوبغاړي کوم فارم کې ریزم کې یو ښه کمبینیشن د هغه د ټیم ورلد کپ ته جوړ شي. نو ان شاء الله موږ به کوشش کوو چې څومره کامیابي افغانستان د مخکې راوړي چې دنه بعد هم راوړو. د کرکټ دغه نړیوال جام د افغانستان تر ارګ هم ورسید. دا دوهم ځل دی چې د کرکټ دغه نړیوال جام یا ټرافي افغانستان ته راوړل کیږي. د کرکټ د نړیوال شورا د رایو پر بنسټ به دغه جام د 2019 کال په نړیوالو سیالیو کې د ګډون کوونکو هیوادونو سربیره 12 نورو هیوادونو ته هم د کرکټ د ودې او پراختیا په هدف یوړل شي. له دې وړاندې د کرکټ نړیوال شورا په لومړیو کې د امنیتي ستونزو له امله نه غوښتل چې دا کپ افغانستان ته راوړل شي، خو وروسته بیا دغه پریکړه بدله شوه. د دغه کپ د وړلو پر سر به په 2019 کال کې د افغانستان په ګډون د نړۍ 10 پیاوړي ټیمونه له یو بل سره د سیالۍ ډګر ته ووځي.